شاهي کوټ هغه سیمه چې د امریکایي اشغال پر وړاندې لومړی سنګر بلل کیږي. دا مشاعره د پکتیا ملي راډیو تلویزیون په نوښت د زرمت په لرې پرته سیمه شاهي کوټ کې جوړه شوې وه چې پکې د ولایتي ادارې د مسؤلینو ترڅنګ له مرکز کابل څخه د څو وزارتونو مسؤلینو او د اسلامي امارت مرستیال ویان هم ګډون کړی و. دوی د خپلو ویناو په ترڅ کې د شاهي کوټ جهادي سنګر خاطرې او کارنامې نه هېرېدونکې وبللې. د اسلامي امارت ویان قاري حمدالله فطرت او د اوبو او برېښنا وزیر ملا عبداللطیف منصور په خپلو خبرو کې وویل د قطر د دوحې د سیاست تر بریالي ډګره د جهاد له ستړیاوو ایثار او قربانیو ډک مزل چې 20 کاله یې په بر کې ونیول. زرګونه زلمو په دې لاره کې سرونه نذرانه کړل. زرګونه میندې بورې ناویانې کونډې او خویندې ورارې شوې. د شاهي کوټ توده معرکه په اصل کې پر مادیاتو او ټکنالوژي باورمند د طاغوتي لښکر او د ایمان په وسله سمبال د حق د سپاهیانو ترمنځ ټاکونکی ټکر و. مومنو ځواکونو په دغو هسکو څوکو او درو کې د نړۍ د زبرځواک د ټول قوت په وړاندې پښې ټینګې کړې او د مغرورې امریکا غاښونه یې وبرېښول او د جنت د اغزنې لارې لارویانو ته د ځان تېرېدنې زرین باب پرانیست. نو دغه معززه خاوره دومره خواره نه ده، ځکه تراب صاحب وایي د زرمته تر خوروار لاره اترنګه، شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه. دا واقعات ته چې دغې درې او دغې سنګر د دوو انقلابونو دروازه یې خلاصه کړې ده او ډېر په دنیا کې تحول راوستی ده. شاهي کوټ ته زه هغه وخت راغلی وم، اول ځل کله چې زموږ د جهاد امام او د روس په مقابل کې د جهاد موسس حضرت مولانا و مولوی شهید نصر الله منصور رحمه الله تعالی د زرمته هجرت راوکړ او دلته شاهي کوټ ته راغی. دغه راز په مشاعره کې د هیواد له بېلابېلو سیمو ګڼو شاعرانو او نعتخوانانو خپل شعرونه وړاندې کړل چې ډیری د همدې جهادي سیمې په کارنامو راڅرخېدل. شاعر اسرار حسنزي او عزت الله مخلص وویل رنګونه یې بېلابېلو خو زموږ لپاره یو تک سور دلته مات شوی او تک تور دلته مات شوی. نیتونه د ګاونډ د هرې سیمې ښه معلوم شو. ماسکو دلته مات شوی دی، لاهور دلته مات شوی. تا چې کومه قافله ورهي کړې هغه لاړه بریمنه تر منزله، ما مخلص درته دا درسته نړۍ ټول کړه د ملا سیف الرحمن د ننګ په تله. د پکتیا د ملي راډیو تلویزیون امیر ملا ادم خان وریاخیل چې دغه مشاعره یې په لاره اچولې وه وویل یوازینۍ موخه یې د دې جهادي سیمې تیرو کارنامو څخه د نوي نسل خبرول و. د شاهي کوټ په جهادي سنګر کې چې دا د غربي او شرقي یرغلګرو پر وړاندې باندې یو بنسټ ایښودونکی او نه ماتېدونکی سنګر بلل کیږي. د دغه سنګر د مجاهدینو د دغه سنګر یاد او کارنامې مو راتلونکو نسلونو ته د وریادولو په موخه باندې دغه یوه ستره مشاعره د پکتیا د ملي راډیو تلویزیون په نوښت سره رامنځته شوه. شاهي کوټ د جهادي بهیر یو له هغو سنګرونو شمیرل کیږي چې د امریکایي یرغلګرو پر وړاندې د جهاد لومړي پلانونه همدلته جوړ او عملي شوي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.